السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، دغه ویډیو ضرور وګورئ او تر اخره پورې وګورئ. نن به زه تاسو ته دا وښیم چې آیا غربیان او د هغوی غلامان او د هغوی هم فکر خلک او چې ځان ته روشن فکر خلک وایي، آیا هغه د ښځې حقوق غواړي او که نعوذ بالله دا غواړي چې ښځې د زنایو وکړي او ښځې د فحاشي وکړي او ښځې د نامحرمه خلکو سره وګرځي. یو څه وخت مخکې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا په ښځو باندې بندیز ولګېدو چې هغه به پارکونو ته نه ځي. نو د غرب خلک او د غرب تربیت شوي او روزل شوي خلک هغه په فیسبوکونو کې، هغه په ټویټر او په رسنیو کې هغه شروع شو په دې باندې چې طالبان اوس ښځې بندي کړي دي، طالبان اوس ښځې نه پرېږدي دي ته. اول خو به دا خبره وکړو چې د شریعت د لحاظه د ښځې وتل، د ښځې چکر وهل او ښځه په بازار کې ګرځېدل دا څنګه دي. دا خو موږ او تاسو ټولو ته په بهتره طریقه سره معلومه ده چې الله جل جلاله فرمایي چې ښځې د فکر کې اوسي، ښځې د بهر ته نه ووځي. ښځه د دې لپاره نه ده چې هغه مزدیره وکړي، هغه په بازار کې چکر ووهي، هغه د خپل خلخونې نفقه او رسیر وګټي، بلکې ښځه د څو حالاتو نه خالي نه ده. ښځه که ماشومه وه نو د دې رزق، د دې نفقه هغه د دې په پلور باندې لازمه ده. که یې پلور نه و نو د هغه په ورر باندې لازمه ده. او که دې لویه وه یعنې واده شوې وه نو د دې نفقه، د دې رزق د هغې په خاوند باندې لازم دی. او که چېرته واده شوې نه وه او واده شوې وه یا زمن یې درلودل نو بیا د دې نفقه د هغې په زمنه باندې ده. په ټول افغانستان کې به ان شاء الله داسې زنانه نه وي چې هغه د نه زوی ولري، نه د ورور ولري، نه د پلار ولري او نه د خاوند ولري. داسې زنانه به چیرته نه وي. نو دوی خو د ښځې د نفقې غم، د ښځې د رزق غم خو نه و سره، بلکې د دوی سره دغه غم و چې د ښځې د ازادي وي چې هغه دوی ته د زنا د فحاشي لیار خلاصوي، هغې ته تګ او راتګ اسونه وي. او دغه رقم ته ښځې چې کله امارت د پارکونو نه د سیل د ځینه باندې کړې نو دوی بیخي بس داسې یو غوغا جوړه کړه چې ته به وایې چې دا خو یو کفر په ښځو باندې مني. او بیا د امارت لخوا داسې یو اعلان وشو چې ښځې د پوره او د سړی د پوره به جلا جلا ورځ وي. د ښځې په خپله ورځ په هغې ورځ باندې په پارک ته ځي، او په اونۍ کې به د سړی ځان ته ورځ وي په هغې ورځ باندې به هغه پارک ته ځي. کومه ورځ چې د سړی وي زنانه نشي کړی چې پارک ته لاړ شي، او کومه ورځ چې د زنانه وي بیا سړی نشي کړی چې پارک ته لاړ شي. نو بیا هم دغه غرب فلوه او د غرب تربیت شده خلک بیا هم غوغا جوړه کړې وه چې دا اوس ولې یوه ورځ څي یوه ورځ نه څي، ولې هره ورځ نه څي، ولې هره ورځ زنانه نه د خلاصه. مونږ او تاسو که فکر وکړو آیا د مونږ زنانه، د مونږ هغه زنانه چې په ولایتونو کې اوسېږي هغه پارک او د سیاحتي ځای ته نږدې دي، هغه مخکې هره ورځ پارک ته تلې، هغه هره ورځ چکر ته تلې؟ نه، په جمعه کې به یو واره تلې. اوس په جمعه کې 2-3 ورځې ورته خلاصې دي، 2-3 ورځې کړی شي چې دی چکر ته لاړ شي. خو لیکن بیا هم دوی هغه غوغا جوړه کړې وه ولې د سړی سره نشي تلای. نو تاسو اوس فکر وکئ چې آیا د دوی د ښځې ازادي، د ښځو حقوق مقصد دي، او که د دوی دا مقصد دي چې هغه د زنانه د پردي سړي سره لاړ شي، هغه د پردي سړي سره چکر ووهي، هغه که هر څه کې بس کېږي دا روشن فکري ده، دا خو د ښځې ازادي ده. نه نه، د غرب هیڅ کله د مونږ د زنانو حقوق نه دي په نظر کې. مونږ او تاسو که د 20 کاله د افغانستان حالاتو ته فکر وکړو، آیا هلته افغانستان ښځې حقوق نه لرل؟ آیا هلته دا د بشر حقوق نه وو؟ کوم جرم، آیا کوم ظلم نه و چې په افغانانو باندې ونه شو، د افغانستان په زنانو باندې ونه شو؟
دا د ښځو حقوقو چې یو دوی زنانه د پارلمان کې نستي وي، اما کوم چې اطرافي سیمې دي، کوم چې د غره سیمې دي، په هغه کې د په بمونو الوزول کېږي، هلته د بمبار کېږي، دا د ښځو حقوق وو؟ نه. که ښځه یو وړ حقوق لري نو باید په هر ځای کې متفق یو قسم حقوق ولري، نه دا چې په پارلمان کې د ځون ته حقوق لري او په غرنیز منطقې کې د ځون ته حقوق لري، بلکې په هر ځای کې باید یو حقوق لرلی وای. دا نن کمی تاسو د فلسطین حالات ته فکر وکړو، آیا آلته مسلمانان ښځې حقوق نه لري؟ آیا صرف افغانستان کې حقوق لري چې افغانستان ته چیغه ونري شروع کړي چې ښځې د آزاد شي، ښځې ته د ازادي ورکړي شي؟ آلته ولې د ښځې ازادي خبره نه کیږي؟ آلته ولې ماشومان بمبارېږي؟ آلته ولې په زنانو باندې ظلم او تیری کیږي؟ او دا د جمهوریت په وخت کې په افغانستان کې ولې پکې ده؟ هیڅ کله غربیان د موږ د ښځې ازادي نه غواړي، بلکې هغه غواړي چې د زنا لیار، د فحاشي لیار آزاده وي او خلک د پردی زنانو سره اړیکې ولري. نو دوی غواړي چې افغانستان په دې حالت کې شي. که د موږ د علماو غږ د امارت تر مشرونو ورسیږي، نو باید چې یوه زنانه هم داسې آزاده بې حجابه او په پارکونو کې ونه ګرځېږي، بلکې کوم حق چې شریعت ورکړی په هغې باندې باید وګرځېږي.